بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنۍ مشروعیت ثابتېدا لپاره د اسلامي امارت ټاکنو یا هم لویې جرګې ته مراجعه وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي له رسنیو سره په خبرو کې ویل دي د نړیوال رسمیت پیژندنې بهیر د اسلامي امارت کړنو ځنډولی دی. خو له دې سره سم بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متقي وایي چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي دي. نړیوال دې یوه او بله بهانه نه لټوي او اسلامي امارت دې په رسمیت سره وپیژني. سلام، وخت مو بخیر. دا د نن خبره په نن خبره کې را سره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمعه خان عمرخیل دی. عمرخیل صاحب، نن خبرې ته په خیر راسئ. که په پیل کې دا راته ووایاست چې رسمیت پیژندنې لپاره کوم یو اړین دي، ټاکنې که یا هم لویه جرګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د نن راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د هر څه نه مخکې اجازه راکړئ چې 8 د مارچ سبا دا ورځ د افغانستان ټولو باعزته مېرمنو ته مبارکي ووایم. متاسفانه دا ورځ راتلونکي ورځو په داسې هېواد مې په داسې حال کې چې هغه مشروع حقوقونه د هېواد مېرمنې بې برخې دي کوم چې خدای تعالی ورکړي. خبره دا ده چې د اسلامي د اتحادیې اروپا غړي او نړیوالو چې کومې څرګندونې کړي دي د افغانستان د مشروعیت په اساس، یو دا دي او یو دا دي چې په عمل کې دې په اړه کې اجازه راکړئ چې هغه وکړم. دا چې نړیوال هغه څه وایي، هغه څه څرګندونه کوي، دا د هغو جدا دریځ ده. مګر مهمه او اړینه دا ده چې په دې 2 کالو کې د افغانستان اسلامي امارت څه کړي دي. تاسو وګورئ متاسفانه د کوم وخت نه چې اسلامي امارت د افغانستان بشپړتیا یې په لاس کې اخیستې ده او په افغانستان کې حاکم شوي دي. په دې 2 کالو کې متاسفانه د هېواد مېرمنې اکثریت وظیفې له لاسه ورکړي دي. هغه حقوق چې الله تعالی ورکړي دي هغو نه بې برخې دي. نوی کال بیا پیلېدونکی دی د درسونو مکاتبو چې دوی تر اوسه د څرګنده نوښت باندې اخته دي، کار اجازه نه لري، درس اجازه نه لري. او بله خبره دا ده تر بلې لږه فقره په زیاتېدو ده او ملت ته تر اوسه اسلامي امارت مراجعه نه ده کړې. دا چې نړیوال افغانان په رسمیت پېژني، افغانستان په رسمیت پېژني یا نه پېژني، مګر مهمه اړینه ده چې اسلامي امارت حتی اقل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. متاسفانه په دې 2 کالو کې اسلامي امارت نه تنها چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړی بلکې داخلي مشروعیت ترلاسه کړی ده. د خلکو آراو ته احترام نه لري، ټاکنه هغه نه کوي. هغه حقوق چې اجتماعي حقوق دي یا شهروند دي، واک باید وي، اتباع باید وي، هغې ته متاسفانه نه ده کړې. دا نړیوال موږ په رسمیت پېژني نه پېژني هغه د دوی خپل کار ده، خپل دریځ ده. مګر موږ متاسفانه اسلامي امارت دا یو حقیقت ده چې اسلامي امارت د ښځو حقوق، د افغانستان د اتباعو حقوق یې دا سیاسي کړي ده او دې نه یوه اله ګرځولې ده. دې نه د سیاسي الې په استفاده باندې دوی دا استفاده کوي. کوم دوی وایي ټول حقوق پوره کړي دي د خان بله د بهرنیو چارو وزارت په وینا دوی وایي موږ ټول شرط کوم او تا تر اوسه ملت داخلي مشروعیت ترلاسه کړی ده. تاسو یو داسې یو سیستم میکانیزم رامنځته کړی چې هر ځوان، هر د هېواد هر قشر په اساس د رایو، په اساس د انتخاب، په اساس د شایسته سالاري دوی یو پوسټ ځان نوماند کړي. دا صفات نشته ده. متاسفانه موږ په داسې وضعیت کې ژوند شتون لرو چې ورځ تر بلې موږ په دروازې ته کېږي. داسې ډېر موارد نور دي. نو دوی اصلي ملامت دوی دي. دوی هغه واقعا چې هغه نه ترلاسه کړي، داخلي مشروعیت ترلاسه کړی ده، نه یو داسې میکانیزم طرحه جوړه کړې چې خلک وګوري په اساس د آراو، په اساس د شایسته سالاري خپل مشر انتخاب کړي. مګر متاسفانه هغه زورواکي ده. اکثرت افغانان د اسلامي امارت په راتلو سره ډېر خوشبینه ول چې دوی دا ویل چې هغه مخکې به هغه ویل چې مخکې به بعض شرکت د 2 پاسپورټ راغلي په هېواد کې حاکم شوي دي، د نورو ځوانانو هغه له لاسه هغه حق خوري. مګر دوی خوشحاله وو چې اسلامي امارت ښاغلی عمرخیل، مګر متاسفانه دا نن ښاغلی عمرخیل دا یو شی بیا یو ځل بیا تکرارېږي او زورواکي له لاسه د
یو ډلې لخوا بله انتخابات ښاغلی عمر خپل خیل ټاکنې تصویب. نو تاسو وایاست چې کورنی مشروعیت ډیر مهم دی، معلومه خبره ده. نو څه کول پکار دي چې اول کورنی مشروعیت ترلاسه کړي، وروسته بهرني مشروعیت یا نړیوال مشروعیت د رسمیت پیژندنې موضوع پای ته ورسیږي، هر څه سم سي او افغانستان کې ستونزې تر پای ټکی کښېښودل. څه په کول پکار دي اسلامي امارت چارواکو ته؟ وروستۍ څرګندونې چې بهرنیانو کړي دي، اتحادیې اروپا غړي کړي دي، په یو څه کې زه ورسره اتفق او دې اقتبار مې بولم. واقعا هم افغانان جرګو ته ضرورت لري، ملي مشروعیت ته ضرورت لري، ټاکنو ته ضرورت لري، او په هر څه تر مخه باید دوی له جرګه راوغواړي. مګر لوی جرګه هم داسې نه، داسې لوی جرګه نه چې په تېرو جمهوریت وخت کې فرمایشتي ولا یو ټکټ انتخاباتي وراغوښتله او موږ او تاسو څو او نه ده. موږ که غواړو داخلي مشروعیت ته راغواړو، که جرګه جوړوو، انجینر هر قشر نه، که ښځې وي که نر وي، که هر د ټولنې ټولو قشر نه باید پکې شتون ولري. تنها دا وطن ملا نه ابادېږي، تنها دا وطن هنرمند ته، انجینر ته، ډاکټر ته، نرس ته، متعلم ته، هر څه ته ضرورت لري، باید لاس سره ورکړي او دوی باید ملت ته مراجعه وکړي. یو ډلې لپاره باید فرمایشي جرګه جوړ نه شي. بل خبر دا ده ټاکنو نړیوالو ټاکنو ته اشاره کړې ده، کوم اکثرت افغانان هم زموږ په دې موافق دي او دې ته ډېر لیوالتیا لري چې ټاکنې ترسره شي. اوس خو قدرت هم د دوی په لاس کې ده. لکه تېر وخت کې جمهوریت په وخت کې تېر ولسمشر د افغانستان پخوانی ولسمشر دا به یې ویل چې ټاکنو ته راځي، ټاکنو ترسره کوي، دوی به یې راغلل، دوی به دا ونه شو، هغه لړۍ هم لاړله. اوس خو دوی که چېرته په دوی په ځان مطمئن وي، دوی ښایسته سړی ته غږ خوشبین وي او دوی په ځان اطمینان لري او دوی دونه وایي چې موږ په ملت کې ځای لرو، نو دوی ولې ټاکنې نه ترسره کوي؟ دوی باید ټاکنې ترسره کړي. اوس دوی هر څه دوی په لاس کې دي، قدرت د دوی په لاس کې ده، واک د دوی په لاس کې ده، خاوره د دوی په لاس کې ده. ښاغلی عمر خیل، اوس زمینه برابره ده ټاکنو ته؟ ښاغلی عمر خیل، زمینه برابره ده ټاکنو ته؟ هغه برابره نه ده. دوی خپل ورځ تر بلې اعلان کوي چې دوی عایدات 1.2 میلیارده پورې ټاکنې رسېږي. په داسې حالت د افغانستان ټولو تاریخ بودیجه پورته کوي، نو څنګه هغه نه ده؟ یو ولایت کې جنګ نشته ده، جنګ نشته ده، سیاسي مخالف ډلې نشته، دوی په مقابل کې دا بستر باید دوی فراهم کړي. هغه افغانان په داخل کې که په خارج کې، دا زمینه، دا بستر باید د کار، دا بستر د سولې لپاره، داخلي مشروعیت لپاره دوی باید دا زمینه برابره کړي. هر څه هغه زه فکر کوم دا بانې نورې ختمې دي او بانه دې کې بانې ځای نشته. دوی باید هر څه عاجل که غواړي د افغانان یو ځل بیا خدای ناکرده داخلي جګړو خواته لاړ شي او ډېر ځورېدلي دي، 4 لسیزې شاوخوا کېږي چې افغانان ځورېدلي دي په جنګ بدبختۍ. یو ډله هر ډله چې راغلې ده د افغانانو حقوق یې پایماله کړي دي او دوی شخصي منافعو لپاره ملي منافع معنی خپې ایښي دي. نو دوی باید دا ملي مشروعیت لپاره هغه سیاسي دي او سیاسي اجتماعي فعال که داخل کې دي که بهر کې دي، هغو ته باید مراجعه وکړي، راویې وکړي، بلنلیک ورکړي او دا بستر ټاکنو ته او لویې جرګې دوی باید فراهم کړي. بله ښاغلی عمر خیل، څو ورځې وړاندې ښاغلي متکي ویلي وه چې مثلا په ټولنه کې ډاکټر ته اړتیا شته، انجینر ته اړتیا شته، یعنې مسلکي کسانو ته، او دیني عالمان باید د نظام د پایښت لپاره کار وکړي. نو متکي صاحب چې کله کله دا څرګندونې کوي، تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هرې برخې کې اړتیا ده چې مثلا اسلامي امارت ځای ورته ورکړي، یعنې مثلا مسلکي کسان راولي. اوس مسلکي کسان شتون نه لري؟ یو خبره ده په دې خو هر څوک پوهېږي، دا خو علي جناب خو سرپرست د وزارت خارجیه ده او یعنې فقط هغه هغه څوک چې تر اوسه اول صنف کې وي هغه هم په دې پوهېږي چې دا ټولنه انجینر ته، ډاکټر ته، نرس ته، معلم ته، کارګر ته هر څه اړتیا لري. مګر زه دوی نه یو پوښتنه کوم جناب، که واقعا تاسو په دې باور ټول پوهېږي چې باور انجینر ډاکټر ټول دې قشر ته ضرورت لري، مګر که واقعا تاسو دې ته باور په دې باورمند یاستئ چې دا اړتیا لري، نو تاسو ولې ورځ تر بلې پانټونونه بندوئ د خلکو مخکې اقتصادي لږه؟ تاسو باید دوی سپورټ کړئ. تاسو ورځ تر بلې ولې هغه حقوق نرس ته ضرورت لري تاسو ولې د نجونو مکتبونه نه خلاصوئ؟ تاسو ولې پانټونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي؟ دا په دې خو هر څوک پوهېږي.
خو عملاً دوی سرغړونه کوي، عملاً دوی حقوق د هغه مشروع حقوق دي، هغه حقوق بشر چې دوی نقصوي. که چې دا خو که هر یو پوهېږي په دې کار، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي؟ بله ښاغلی عمر خیل، اوس نړیوال مثلا کله وایي چې د نجونو مکاتب یا مثلا د ښځو د کار موضوع یادوي، یعنی په یوه او په بله بهانه. اصلا دلته ملامت څوک دي؟ چا د دوحې تړون مات کړی، نړیوالو که اسلامي امارت چې یو بل تورنوي؟ ملامت څوک دي؟ بالکل دوحې تړون هغه څه چې په دوحې تړون کې ولا تر هغه ځای پورې زه معلومات لرم، دوحې تړون کې دا ټول شمول حکومت پر راځي د افغانانو غوښتنو ته به احترام کول کېږي، احترام به کېږي، او په افغانستان خاوره به چا پر ضد نه استعمالېږي. خو متاسفانه یو څه په دې کې نه دي ذکر شوي چې دوی هم دا شی پکې نه و ذکر کړي چې د افغانستان خاوره به چا پر ضد نه استعمالېږي. مګر هم دوحې تړون یو خواته پرېږدو، هغه څه چې شوي دي موږ ته مهم، که دوی ته اسلامي امارت ته اصلا د دوحې تړون مهم نه ده، اصلا افغانان ورته مهم نه دي، دوی ته هغه څه مهم دي، دوی شخصي منافع دوی ته مهم دي. که دوی ته افغانان مهم او دوی تړون دا د افغانانو درس تعلیم که دوحې په تړون کې ول یا نه ول، مګر دوی خو هغه حقوق باید ورکړي، د ښځو نور هغه حقوق مشروع حقوق چې دوی ته دوحې تړون کې ول یا نه ول، دوی خو باید ورکړي. نو دوی معلومدار خبر داسې د افغانانو په سرنوشت باندې بازي کوي، نو دا به ډېره غټه ناوړه نقصان وکړي او ناوړه پایلې به ولري. مخکې له دې نه زه بیا اشاره کوم، مخکې له دې نه چې موږ خدای ناخواسته الله دې نه کوي داخلي جګړو خواته لاړ شو، افغانان متاسفانه په دغه حالت نه ولې ډېر جنګ و بدبختۍ یې تېرې کړي دي، خو یې حالت نه و چې بیا موږ بیا خواته لاړ شو. خو دوی ته لازمه ده نړیوال که په هغه څه په دوحې تړون کې ژمنې شوي دي په هغو عمل کوي نه کوي، مګر دوی خو د خپل ملت خپل افغانان انسانان مسلمانان دوی خو باید له هغه مشروع حقوقو ورڅخه محروم نه کړي. تاسو وینئ چې ورځ پر ورځ دغه د پوهنتون ډېرې هغه معصومې نجونې راځي پوهنتون ته شاته درس غوښتنه کوي، ژاړي، فریاد کوي چې موږ ته اجازه درس راکړي، دوی هغه نه ورکوي. هغه مېرمنې چې کارونه په ادارو کې کار کړی، مسلکي درس یې کړی، د افغانستان سرمایه کې مصرف شوې ده، بهر ته لېږل شوې ده، په مسلک باندې هغه دوی کار سلب صلاحیت یې کړلی، کار نه یې منع کړلی، مکتبونه یې پرې وربند کړل، آزاد انتخابات نشته ده، څوک حق د رایې انتخاب نه لري. هر هغه څوک چې حقایق بیانوي، انتقاد چې څوک په اسلامي امارت باندې انتقاد کوي، سالمه انتقاد کوي، د ملي منافعو لپاره انتقاد کوي، هغه یا ټکول کېږي یا ورکېږي او یا منع کېږي رسنیو څخه. که نړیوال په ژمنو عمل کوي، دوی په تړون کې نه کوي، دوی خو باید ژمن شي، دوی خو باید دغه پروسه سیاسي نه کړي، حد اقل دغه 50% هغه 100% خو امید افغان لاسه ورکړي، دغه 50% د درس او تعلیم حق ده، د کار حق ده، هغه مشروع حق ده، دوی خو باید اجازه ورکړي. خو متاسفانه چې اسلامي امارت دغه کار نه سیاسي استفاده کوي تر څو دوی په نړیوالو ځان په رسمیت وپېژني. ښاغلی عمر خیل، خپله د یو ځوان سیاسي فعال په توګه که راته ووایاست، اوس ولې نجونو مکاتب نه خلاصېږي؟ دلته ستونزه په کوم ځای کې ده؟ که باید خلاص سي، ستا په فکر څه ډول میکانیزم باید ورته جوړ شي د یو ځوان په صفت که ووایې؟ زه ځوان په حیث باندې نصاب تعلیمي کې چې کومه هغه ولایت نیمګړتیا نه لرم، د افغانستان نصاب تعلیمي دی دا د سطح نړیوالو معیارونو په هغه ولا اسلامي مالکو سره داسې فکر کوم په دې منطقه کې به داسې تعلیمي نصاب نه وله، او هغه حجاب چې افغان مېرمنو که پوهنتون ته تللې افغان نجونو او هغه نجونې چې مکتب ته تللې اسلامي حجاب یې درلوده، په حجاب کې تللې، فکر کوم په دې ګاونډي هېوادونه خو پرېږده، په سطح په دنیا د حتی عربستان کې هسې به نه وله. خو متاسفانه دوی دغه زه په دې باورمند یم چې دوی دغه په استفادې سره چې بند کړي دي، دوی غواړي په نړیوال نه یو نوع امتیاز ترلاسه کړي او ځان په رسمیت وپېژني چې موږ په یو بانه په بله بانه دوی په حقیقت کې کوازي غولول کوي، او دا د افغانستان ملت سره خصوصا د افغانستان جنو مېرمنو سره ډېره غټه جفا وي، او دا په حقیقت کې دوی خپلې پښې وهي په تېشه باندې چې ورځ تر بلې د تعلیمي پروسه یې سیاسي کړې ده او د سیاسي استفاده کوي. نو هیله مې دا ده، زه امیدواره یم او هیله چې نړیوال به نور هغه
تعامل دوی سره د په دغه برخه کې مذاکرات ته ادامه ورکړي او هیله مند یم چې دوی هر څه زر دغه پروسه نور د افغانانو غږ ته اواز ته لبیک ووایي او دغه داسې یو کار چې متاسفانه د ټولو په ضرر دی، ټولو افغانانو په ضرر ده، داسې دغه ته زر ته زر اجازه ورکړي. بله، اوس که چیرې اسلامي امارت د نړیوال سره یو سیاسي تعامل کوي، څه ډول سیاسي تعامل باید وکړي؟ هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان ملي منافع پکې نغښتي وي، هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان هرې حقوق پکې نغښتي وي او هغه معیارونه چې او لورې لري په د ملي منافع پکې نغښتي وي، هغه باید دوی سره راغلي. یو مهمه خبر دا ده چې زه بیا وایم، مهمه خبر دا ده چې که نړیواله په رسمیت پېژني یا نه پېژني، دوی باید هر څه زر هغه سیاسي مخالفین خپل سیاسون اجتماعي هغه راوغواړي په مشورو سره، په سلام مشورو سره د افغانستان د فعلي وضعیت ته لارې حل پیدا کړي. که داسې نه چې خدای ناخواسته موږ به ډېرې ناوړې خواته لاړ شو. بله، د تیرو نظام چارواکو یادونه تاسو وکړله، دلته خو اسلامي امارت د تماس کمیسیون په نامه یو څه جوړ کړی دی، د دې هرکلی کوئ که څنګه؟ تاسو وینئ چې د تیر نظام ځینې سیاسیون راغلي دي. هر هغه حرکت، هر هغه کمیسیون، هر هغه شعبه چې د دې لامل کېږي افغانستان وګړي، که سیاسي قشر ده که اجتماعي که هر قشر ده، هغه د دې لامل کېږي د یووالي لپاره د افغانستان کې برخه اخلي، د افغانستان آبادانۍ کې برخه اخلي، د افغانستان جوړولو کې برخه اخلي، د افغانستان ثبات کې برخه اخلي. موږ حرکت کوو، مګر متاسفانه په دې کې داسې نه چې هغه د ګوتو په شمار به څوک راغلي وي چې هغه تاسو لیدلي چې راغلي دي او بېرته تللي دي. متاسفانه هغه مشهوره او هغه مطرح شوي ته متاسفانه دا رقم نه دی شوي. هر څه نه مخکې نه تنها هغه داسې نه دي راغلي، وروسته راغلي دي. موږ متاسفانه سیاسي او اجتماعي بالخصوص خاص هغه ځوان کدرونه وروسته لبرې یا د اقتصادي عواملو له خاطره یا د سیاسي ستونزو لپاره یا د امنیتي ستونزو له امله دوی وروسته هېواد ترک کوي. متاسفانه دا د افغانستان سرمایه ده. افغانستان موږ غواړو افغانستان د یووالي خواته بوځو، افغانستان د ثبات خواته باندې، افغانستان په سیمه کې یو سیال هېواد ثابته وساتو. نو دوی هر څه تماس کمیسیون وسایي، دوی د اړیکې دا هر څه سره تماسونه ونیسي او بالخصوص زموږ دغه ځوان کدرونه چې وروسته لبرې یا د مایانو خوراک کېږي متاسفانه او هېواد ترک کوي، یا سیاسي اجتماعي او امنیتي ستونزو له کبله دوی هېواد ترک کوي. دوی باید مخه ونیسي. موږ خو تاسو ګورو ته افغانستان کې یو د بېلګې په توګه اداره چې یو ترکیه کې متاسفانه هغلته زلزله شوې وله، یو شایعات خپاره کړي ول چې ترکیې ته خلک روان دي. موږ ځوان کدرونه تاسو ولیدله په زرهاوو داسې روان ول میدان خواته. متاسفانه دا ستونزې شته ده چې دوی باید رسیدګي ورته وکړي. بله، ښاغلی عمر خیل، ښاغلی متکي خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي، یعنی مثلا تیر شل کلن نظام ته اشاره کړې ده چې مثلا په تیر شل کاله کې هغه نظام مستقل نه و، فساد و، رشوت و، د خبرې همداسې وي. نړیوال ولې دا خبرو ته توجه نه کوي؟ یو دا داشتن بودیم و یو دا شی لرو. دا دوه ډېر مهم دي. په تېر جمهوریت کې که هر هغو ناخوالې ولې مشکلات ولې، مګر یو څه بولو موږ افغانستان په تقریبا 154 ممالکو کې، 6 ممالکو کې تقریبا دوی رسمي استازیتوب درلودل، دوی سفارتونه درلودل، تجارت نړیوال دهلیزونه یې درلودل، انګلیسیان درلودل، ملل متحد کې دوی کرسۍ درلودله، ډېر داسې نور اوله. اوس څه لرو؟ څه لرو؟ که دوی وایي ځان خبره دوی د استقلالیت کوي، که دوی د خبره جغرافیه کوي، تر پرونه پورې لاړ اوس بمبار نه شولو. اوس مثلا اسلامي امارت وایي چې ټول جغرافیه واکمن چې د اسلامي امارت دی، مثلا ټول جغرافیه د اسلامي امارت په لاس کې ده. دوی خپلو خبرو کې وایي حکومت هم شامله دی، امنیت راغلی دی، د ترهګرو پر وړاندې مبارزه ده، د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کېږي. دوی خو دغه یادونه کوي. یو خبره دا ده چې زه باید وکړم امنیت او آرامي په قبر کې وي، سړی چې مړ شي ارام وي. مګر متاسفانه دلته لږه پخه بېچارګي وروسته بله زیاته شوې ده. هوایي حریم مو په لاس کې نه ده، د بل چا په اختیار کې ده. اوس هم ده، مخکې به مو اوس هم فرق څه شول؟ تر پرونه پورې خوست کونړ بمبارېدل، بمبار شوي نه دي.
بل دا ده چې تا خاوره ستاسو خاوره به یا د افغانستان خاوره به زموږ خاوره به د بل چا په ضد نه استعمالېږي. دا ګارانټي دا ضمانت چا ورکړی چې د ګاونډیانو خاوره به د افغانستان په ضد نه استفاده کېږي. ولې موږ او تاسو دې شاهد نه یو چې ډلې ټپلې چېرته جوړېږي، ادرسونه یې چېرته دي. ښه چیرته جوړیږي ښاغلی عمرخیل دغه ډلې ټپلې چیرته جوړیږي په همدې خبره تم کېږو ډلې ټپلې چیرته جوړیږي ښاغلی عمرخیل دا شل کلن تاریخ کې دوی اثبات الله دا 40 کاله خواخوا لا پرېږده 14 لسیزې مخکې دوی چا تمویلوله، دوی چا راوستله، له کومه سوله، له کومه تمویلېدله، مګر کله چې شخصي مقاصد د هغو نورو پوره شوله دوی یې لاس واخیسته او یا په تعامل کې اوس ستا ورسره راځي یا به راځي. داسې نور هم دغه کوي. مهمه دا ده چې دوی خپلې منافع ګټې وپېژني، خپله جغرافیه وپېژني، خپل ملت وپېژني. که زه مثال د خبرې که زه بد یم، سیاسون بد دي، که ښه دي د همدې خاورې دي، د همدې افغانستان دي. مګر متاسفانه دوی دا تر اوسه درکړې نه ده. که درکړې ده ځان یو خوا ته ګوشه نیولی ده. دا هېواد یو ګوند یوه ډله او په زور نه اداره کېږي. دا تاریخ کې اثبات رسېدلی ده. موږ هغه وخت موږ کېدی شو بلې ښاغلی عمرخیل د تیر نظام ځینې سیاسیونو یادونه تاسو کوئ که ښه وي که بد وي. اوس مثلا یو څوک چې د افغان کلمه نه مني، تاسو خپله شاهد یاست په تیر جمهوري نظام کې د افغان د کلمې څخه انکار کوئ، هغه به دې نظام کې خپل ځال شامل وګڼي یا دا نظام به خپل وګڼي؟ زه فکر کوم داسې فیصدي به د افغانستان به خپل وګڼي. داسې فیصدي فکر کوم په افغانستان کې ډېره کمه ده. دا په تېر وخت کې هغه دوګیران چې جمهوریت نه به یې پروژه اخیستله د خپل شخصي مقاصدو لپاره به دوی خپل غږ پورته کوه د یو نامه په بل په نامه، د خراساني په نامه، بله د افغانستاني په نامه، د افغان ثابت د افغان په کلمه به شامل. هغه ډېر کم دي. هغه به دوی د خپلو شخصي مقاصدو لپاره د یو څه ډېر کم امتیازو لپاره به دوی غږ پورته کوه چې هغه په ټولو ته افغانستان ټولو ته معلومه ده او جوته ده. هغه یو فیصد به وي. مګر دا نور خو نه دي. هر یو افغان ده، هر یو د افغانستان د منافع لپاره کار کوي. درست ده. هغه زه نه وایم، هغه به وي، هغه هېڅوک نه غواړي. هر هغه څوک او هغه چا چې د افغان کلمې نه انکار یې کړی ده، هغه په تېر جمهوریت کې و، په تېر جمهوریت کې و افغانان په مقابل کې درېدلي دي. بله مقابل کې درېدلي دي او دوی په مقابل کې مبارزه کړې ده او تر اوسه پورې تورمخ په جهان کې ګرځي. شرمنده. هغه اوس هم نه غواړو. موږ تېر هم نه غوښتل، اوس هم نه غوښتو. مګر هغه خو باید راول چې ځوان کدرونه بله هغه سیاسي بله که نن رانه ولسي. دا څونه وخت مخکې ما خبره کړې وله مخکې په اوله کې که نن دا خلک رانه ولسېږي دوی نه سبا یې تا په مقابل کې راډړوي. لکه دا رقم یې څه د تېر په جمهوریت په مقابل کې راوپاڅولې ختم شولې، تېر جمهوریت په مقابل کې راپورته کړلې. دا رقم هغوی هم سبا راپورته کوي. ښه به دا وي. ډېره مننه ښاغلی عمرخیل، ډېره مننه. ډېره مننه ښاغلی عمرخیل. د خپرونې وخت کم دی، په لنډو کې راته ووایاست څه کول پکار دي؟ حق اولیت باید کومې برخې ته ورکول سي تر څو د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژندل سي او د روانو ستونزو ته د حل په موخه ګام اوچت سي؟ که اسلامي امارت واقعا د افغانستان ملت ته باعزته او رنجیده ملت ته دوی ژمن وي، نو دوی باید هر څه له مخه که نړیوالو په رسمیت پېژني نه پېژني هغه اجتماعي او سیاسي حقوق خپلو اتباعو ته ورکړي. د جنو مکتبونه په مخ خلاص کړي، پوهنتونونه په مخ خلاص کړي، ځوان کدرونو زمینه د کار برابره کړي. داسې یو انتخاباتي سیستم رامنځته کړي چې هغه کې که سیاسي که اجتماعي د کار کولو هر قدر وي هغه دوی په ازاده ډېره مننه ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمعه خان عمرخیل چې زموږ سره ملتیا کول تر دې وخت. ډېره مننه. درنو لیدونکو، نن را سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمعه خان عمرخیل میلمه و چې د اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې په اړه مو بحث کوئ. دا وه د نننۍ نن خبره. تر بیا ښه وخت ستاسو د ملتیا څخه هم ډېره مننه.